مظلومه کونډه لنډه او دردونکې کیسه امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. ای کاش چې زه هم په همغه ورځ له دوی سره یو ځای تللی وای او دا توره شپه مې نه وای لیدلې. له مازدیګره تر ماښامه یې هغه هم خاورو ته وسپاره. نور ټول لاړل کور ته. زه پاتې شوم. یوه دنیا غم او زما 3 ماشومان چې یو پکې تیخوری وو. خپل کور ته مې بوتلل. ځان سره مې فکر کاوه چې چیرته د خدای څنګه یې پر ما زړه نه سوځي. شپه مې خدای ته په ګیلو تېره کړه چې ولې او څنګه د ژوند ټولې خوښۍ رانه واخیستې. ورته مې یو لیک پیل کړ. ماشومان په لوږه ویده شول او ما د عبدالله انځور مخې ته نیولی و. خندا یې، امیدونه یې، ارمانونه یې. بیا عبدالله به زه څه کوم؟ دا ماشومان به څنګه لویوم؟ څنګه به ورته وایم چې پلار یې څنګه سړی و؟ څه یې ورته غوښته؟ د لور کوژده او واده به یې بې پلاره څنګه تېرېږي؟ دا ماشومان چې پلار یې ویښته په شمال نه لورېده، دا اوږده و له کړاوونو ډک ژوند به څنګه ورته اسانه کړم؟ د شپې مې یو 2 ځلې لور راویښه شوه. کوشش مې وکړ شیدې ورکړم، اما څه نه و. په ژړا ستړې شوه او بېرته ویده شوه. سپېدې ماتې شوې. د سهار رڼایي راخوره شوه او په ما هم خوب راغلی و. 1 ساعت وروسته مې ساړه وشول او حس مې وکړ چې چا کمبله راباندې راواچوله. سترګې مې وغړولې په تانه وه او ورور ته یې هم وویل چې چوپ او آرامه اوسه. خدایا، دا 5 کلنه ماشومه څومره په یوه شپه کې لویه شوه. زه ویده شوم. د سپوږمۍ په ژړا بیا راویښه شوم. غرمه وه اما اسمان وریځ و. جنۍ ته مې په کاشوغه لږ خوږې اوبه ورکړې او د پخلي لپاره لاړم. ماشومانو ته مې لږ وریجې او پرونۍ لوبیا توده کړه. لوبیا د عبدالله ډېره خوښېده. په لیدو مې بیا بې اختیاره اوښکې راتویې شوې. ستونی مې ډک شه اما ډوډۍ مې وخوړله چې ګورم واوره پیل شوه. د کابل لومړۍ واوره. هر کال به مو برفي تجلیلوله، میلمستیاوې، لاندې پلوونه، مجلسونه. اما سږ کال زموږ ټوله نړۍ نړېدلې وه. ویر، ژړاوې او وروستي لیدل. ټوله شپه او ورځ واوره ورېده او سبا ته یخ شمال لګېده. د ورځې خو بیا هم ښه و، اما د مازدیګر خوا کې برېښنا هم قطع شوه او کور کې هم لرګي نه وو. ماشومان له یخه لړزېدل. 2 روپۍ مې واخیستې چې له دوکانه لږ لرګي راوړم. پړونی مې پر سر کړ او په تانې ته مې وویل چې چاته دروازه خلاصه نه کړي، زه زر بېرته راځم. له دوکانه مې لرګي واخیستل او بېرته د کور په لور روانه شوم چې حس مې کړه لکه څوک مې چې تعقیبوي. ورو مې سر ښي خواته کوږ کړ، داسې چې پوه نه شي چې زه غواړم ویې ګورم چې 4 تنه ټوپک په غاړه راپسې دي. قدمونه مې تیز کړل چې زر ترې پناه شم. بیا مې کوشش وکړ وګورم 2 تنه وو. ځان سره مې فکر وکړ چې هسې وویرېدم. خلک ډېر کله دروغ وایي، تبلیغات کوي چې دلته غله دي او خلک تښتوي. خو بیا هم که کوم مشکل راته جوړ شو ورته وبوایم چې زه کونډه یم، ماشومانو مسؤلیت لرم، هم باید ورته پلار شم او هم مور. خپلې کوڅې ته تاوېدم چې هغه 2 کسان چې جلا شوي وو مخې ته مې ودرېدل. زه وویرېدم، ساه مې بنده شوه. په ډېر کوشش داسې لکه له ژورې څاه نه چې غږ راووځي. ورته ومې ویل، وروره زه کونډه یم. هغه 2 نور هم راورسېدل. په خندا شول. یوه یې بل ته غږ وکړ، وهلکه دا خو وایي چې زه کونډه یم، اوس به څنګه کوو؟ هغه بل ورته وویل، غنیمت غنیمت وي، کونډه او پیغله نه غواړي. په دې خبرې پوه شوم چې دوی تر هغې ډېر وحشي دي څومره مې چې اورېدلي وو. ورته ومې ویل، ما واده کړی، 3 کوچني ماشومان لرم او د هغوی ساړه کېږي. دا لرګي باید یوسم او اور پرې بل کړم. یوه یې غږ وکړ چې د ماشومانو غم به وروسته کوو، اول باید د لویانو چاره وکړي. له دې سره یو کلکه ونیولم او په اوږه یې واړولم. لرګي مې له لاسه ولوېدل. د خلاصون لپاره مې لاس او پښې وهل شروع کړل، اما زما زور ورسره برابر نه و. چیغې مې کړې، کوماک کوماک، مرسته وکړئ د خدای لپاره، ماشومان مې کور کې تنها دي. چوپه چوپتیا خوره وه. هیڅوک راونه وتل، نه زما غږ تر چا ورسېده. حرکت یې وکړ او زما سترګې په لرګیو کې ښخې وې. 5 دقیقې وروسته یو کور ته ننویستم. یوه توره کلا چې ځای ځای پکې پخڅې په مرمیو شړېدلې وې. ګورم 15 تنه نور هم ناست دي.
اور یې بل کړی او د اور لمبو ته یې لاسونه نیولي، ډول ډول وسلې تر څنګ ایښې وې چې یوه یې غږ وکړ. نن د جشن شپه ده. له دې سره یې زه راښکته کړم وروستی کس چې دروازه یې بنده کړه او د لرګي تنبه یې ورته ودروله. هغه چې تر نورو بر ناست و راته یې مشر معلوم شو. ور منډه مې کړله او پښو کې ولوېدم. ورته ومې ویل چې زه 3 کوچني ماشومان لرم، تنها دي او کور کې د ګرمولو هیڅ هم نشته. زه یوه کونډه یم، پرې مږدئ چې ورشم او اور ورته بل کړم. اوږده بریتونه یې و، ږیره یې خیلې وه. مسکی شو، ویې ویل ته پوهېږې چې د ستا اولادونو او کورنۍ لپاره موږ څومره تکلیفونه ګاللي؟ بیا په داسې لوړ اواز وویل چې ما ویل د غوږو پردې مې وشکېدې. نو راپورته شه. له ویښتانو یې ونیولم او په کش کېدو یې کوټې ته ننویستم. د کوټې په منځ کې یو چپرکټ ایښی و. داسې ښکارېده لکه زه چې اول کس نه وم چې دلته راوړل کېږم. دروازه یې بنده کړه او رانږدې شو. په څېره کې ما وحشت، درندګي او شیطانت لیده. منډه مې کړل، لاس یې رپسې راواچوه. ژړل مې، د خدای روی ته وګوره، ما پرېږده چې لاړه شم. ورته مې ویل او ځان مې ګوښی کاوه. یو ځل بیا یې رپسې لاس واچوه چې دا ځل مې هم ځان ترې خلاص کړ. نور یې غږ کړ بشیره راشه، ډېره نخرهبازه ده. له دې سره دروازه خلاصه شوه او هغه کس چې د کلا دروازه یې بنده کړې وه راننوت. محکمه څپېړه یې راکړه او په چپرکټ کې وغورځولم. سر مې د چپرکټ په بازو ولګېده. یوه شپه مې په سترګو توره تیاره شوه. سر مې ونیوه چې لاسونه مې کش شول. زما لاس او پښې وتړل، خوله مې په دسمال بنده کړه. کله مې چې د دوی په سترګو کې د هوس لمبې ولیدې نو ډېره سخته ووېرېدم. ما سترګې اسمان ته کړې او ځان سره مې وویل چې خدایه چېرته یې؟ ولې مې غږ نه اورې؟ ما څه ګناه کړې چې دومره لویه سزا دې راباندې لورولې؟ زه به څنګه ژوند کوم؟ خدایه معجزه وکړه، نجات راکړه. خدای رانغی، خدای زه ونه ژغورلم. یو په بل پسې راننوتل. زما عفت، زما روح او زما انسانیت یې تر پښو لاندې کړ. هره شېبه د یوې پیړۍ په څېر تېرېده. تر سهاره مې د وحشت شېبې وشمارلې او یوازې د خپلو ماشومانو په فکر کې وم. په وجود مې ساړه ننوتل چې وبوتل. بیرون څو دقیقې به خندا وه او بل به یې راغی. 9 واړه ټول راغلل او لاړل. په منځ کې د دوی په ژبه مشر 2 ځلې راغی. وروستی ځل یې دروازه خلاصه کړه ومې لیدل چې تپ په تیاره وه. شاید نیمه شپه به شوې وه. اولادونه به مې اوس څنګه وي؟ څه به یې کړي وي؟ د پتانې چې سهار یې پر ما کمپله اچولې وه را په یاد به مې کړل چې ګوندې یوه چاره به یې کړې وي. اوس به زه ورشم، خو کله چې وروستی کس هم لاړه فکر مې کاوه چې نوره به مې پرېږدي او لاړه به شم. د لرګیو په اړه مې فکر کاوه چې وي به که چا به اخیستې وي، لمده شوي به وي، په څه به وربلوم. اما هېڅوک رانغلل. د چیغو کوشش مې وکړ چې توجه یې راجلب کړم او ما خوشي کړي، خو ناکامه شوم. نور مې خدای خدای ویل چې زر یو څوک راشي، خو څوک رانغلل. تر سهاره مې یوه لحظه شمېرله او همدا مې ویل چې اوس به ماشومان څنګه شوي وي، څه به کوي چې سهار شه. بیا اول یې مشر راغی. ورته مې کوشش وکړ چې ووایم چې پرې مږده، اما ځان یې تېر ایسته. وروسته له هغې نور راغلل او د ماخوستن په څېر لاړل. یوه هم رحم ونه کړ. زما د ویلو هڅې او کوششونه ټول ناکامه شول. ماخوستن، سبا سهار، سبا ماخوستن، ټول همغسې راتلل او بیرته تلل، تر دې چې د ډزو غږ شو او یو تن راغی. زما لاسونه یې خلاص کړل او په منډه د باندې ووته. زر زر مې پښې او خوله خلاص کړل. نیم ژوندی ځان مې له کټه وغورځاوه او په څخېدا مې تر دروازې ځان ورساوه. چې د کلا له دروازې ووتم، ځان مې دیوال ته تکیه کړ او په زوره زوره مې د کور خواته حرکت وکړ. د کابل کوڅې د هدیرې په څېر چوپې وې. یوازې زما د څخېدلو غږ او د یخیو ماتېدو کې زما د ماتو شویو هیلو غږ اورېدل کېده. څه باندې 1 ساعت کې کور ته ورسېدم. غږ مې وکړ، پتانې و پتانې. غږ را نغی. ټول قوت مې راټول کړ. تیزه شوم. ځان مې د کوټې دروازې ته ورساوه او چې دروازه مې خلاصه کړه ومې لیدل چې 3 وړه اولادونه مې څنګ په څنګ پراته دي. کوچنی لور مې سپوږمۍ په منځ کې، زوی مې یوې خوا او پتانه بلې خواته. هغه کمپاله چې پتانې په ما غوړولې وه
اوس مې کوچنی لور پکې پټاوه. د یوې لحظې لپاره خوشحاله شوم. اما د سپوږمۍ تتې رڼا ته یې مخونه شنه ښکارېدل. ورمنډه مې کړل، په تنه مې وښوروله. اما په تنه د کابل یخ شمال له ځان سره وړې وه. د مخ رنګ یې شین اوښتی و. په زوی مې لاس واهه. همداسې کوچنی لور مې د درې وړو ښکلې او معصومې څېرې یخ شنې کړې وې. سترګې چې یو وخت به ما پکې ټوله نړۍ لیده، اوس پکې ما قیامت په خپلو سترګو ولیده. د ماشومتوب ژوندونه راشه، د ماشومتوب ژوندونه راشه، د پیغلتوب اواز مې دار ته خېژوینه. د پښتنې پیغلې ښایست وي، د پښتنې پیغلې ښایست وي، د زړه غمونه په خندا کې تېروینه. لالیه څه ګټه دې وکړه، لالیه څه ګټه دې وکړه، د لښکر مخکې مخکې تلې کونډه دې کړمه. ستا د ځوانۍ دوران به تیر شي، ستا د ځوانۍ دوران به تیر شي، په تلو راتلو کې به مې هیر شي ستا یادونه. زړه مې پاچا عقل وزیر دی، زړه مې پاچا عقل وزیر دی، قسمت فقیر دی، در په در مې ګرځوینه. له بې خوبۍ مې سترګې سرې دي، له بې خوبۍ مې سترګې سرې دي، د لالي غم مې ټوله شپه وژړوینه. لالیه چیرته یې دفن کړي، لالیه چیرته یې دفن کړي، په کوم نختر به دې جنډې ولګومه. چاته به مړ لالا یادیږي، چاته به مړ لالا یادیږي، څوک له ژوندي لالي نه لرې تللي دي نه.